ماته یو کس ټلیفون کړو او بعض واقعي زما په دې خوله نه راځي خو ذکر کوم لکه دغه دوه چې مې ذکر کړ یو دا یو کس راته ټلیفون کړی وي کور ته مې ټلیفون وکړو د ښځې سره مې خبرې کولې په دې ایمو باندې د ګن چې راوتی نو په دې مو سره خبرې کولې د هغې ویښته لامده وو وي ما ته یې تپوس وکړو چې دا ولې لامبل کړی چې او ولې دې ولامبل بیا موبایل یې سیته وکړو په کټ کې زما تره زوی پروت وي د ده راسې مو ورغی دا بس سوالونه ما ته داسې دی چې ما ته چې په هغه ورځ زما معده د هغې سره خراب شي حیران شم چې اوس زه دله جواب څه ورکړمه د ده به څه سوچ وس د دې ژوند به څنګه تېرېږي اوس بلکل ورته حیران چې یو ښځه موبایل داسې راوګرځوي وي د ده د لاسه هغه په کټ کې پروت دی دا د موبایلو برکت دی څه برکت دی موبایل دا رابطې ټولې په دې موبایلو جوړېږي لور دې په کور کې دا غټ موبایل ته د سره ضرورت نشته شتي ضرورت جنۍ ته چا ویلي ته غټ موبایل ګرځوي ټلیفون نه کوي جي ټلیفون نه کوي د مور سره موبایل شته ټلیفون کوي د نیکه سره کور کې موبایل شتي د نیا سره شتي ټلیفون کوي بعض وایي دوی جي سبق وایي په سبق کې د بعض مسلې راځي د هغې د حل کولو لپاره مو راغستې کله چې مسله حل کوي ټوله د خپل موبایل ورکول ستا په مخ کې دې حل کوي څه ضرورت دی چې د جنۍ سره جدا موبایل پروت دی او په هغې کې جدا سیم دی څه ضرورت دی ما ته به څوک وایي چې ته موږ شکیان کې زه تا شکي کوم نه زه تا ته دا وایم چې احتیاط کوه څه کوه احتیاط کوه زما خو خپل ځاني دا سوچ چې اوس زما لوري او هغه پیغله جنۍ ده او د هغې سره موبایل دی جدا او زما چې کوم خپل خپلوان دي دقه د دې خپل خپلوان دي هغوی که رابطه کوي زما په نمبر کې دی شي د مور په نمبر کې دی شي د رور په نمبر کې دی شي اخر دې جنۍ سره دا موبایل څه کوي درسونه اوري بیانونه اوري په دغه وړي کې موبایل کې میموري کارډ لګي لګي نه لګي پکې نن سبا خو الحمدلله هغه MP3 راوتي غټې غټې ولګوه پکې دریم کور ته موازي څه ضرورت دی چې غټ موبایل یې غوړي په دې کې ډېر احتیاط پکار دی چې د بچو سره سیدي په دې موبایل کې دننه دوی څه ګوري دوی ولې دوه ناسي جدا په کمره کې څه ګوري دوی چې جدا ناستې څه کوي زه یوه ورځ د کور نه راووتم مانځه ته راتلم یو 15 ماشومانان عربیان راجمع شوي د ګاډي په خوا کې موبایل یې راغستی زه پسې راتېر شوم एकदम پې ورلم والله بالله ثم تالله لغړ فلم پکې شته او د دوی عمرونه به داسې 9 کاله د دې په خوا کې یو څه د موبایلو د 15 ته راجمع شي ما سوچ کوو چې لکه د دوی غریبانانو هغه مور پلار هم لګیا دي وایي زموږ بچي تربیت کېږي او هغوی داسې د هغه دغه دلته بار دا چل کوي نو په غیر ضرورته موبایل په کور کې مه ورکوئ د موبایلو ټوله تباهي وکړه عزتمن خلک یې وشرمول الله دې زموږ حفاظت وکړي